تازه خبر د ډاکټر ناکامورا لور افغانستان ته راځي. ولې راځي، څه پلان لري او څه کول غواړي او د خپل پلار په اړه څه وایي، هیله دا ویډیو تر پایه وګورئ. د ملت پلس قدرمنو کتونکو سلامونه مې ومنئ، هیله ده راته برک روغ وئ. که له موږ سره نوي یو ځای شوي یاست د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا مشره لور اکیکو ناکامورا افغانستان ته راځي. اکیکو چې د خپل مور ناوکو سره د اوموتا په فکوکا ښار کې ژوند کوي، دا خبره یې د کای ګروپ په دفتر کې د مینیچ شیمبون سره په مرکه کې کړې ده. دا مرکز په پېښور کې دی او 10 کارکوونکي پکې پوره وخت کار کوي او له همدې ځایه په افغانستان کې د 100 کارکوونکو د کارونو تعقیب، همغږي، د تمویل او نورو برخو کې مدیریت کوي. اکیکو په دې دفتر کې په میاشت کې 2 ځلې کار کوي، په داسې حال کې چې په یو طبي انسټیټیوټ کې هم کار کوي او همدارنګه په افغانستان کې د ډلهییز تجارت او فعالیتونو په اړه هم زده کړې کوي. اکیکو وایي تر دې مهاله چې په دې سازمان کې شامله شي پټه یې ورسره علاقه درلوده. کله چې مې پلار ژوندی و ما به یې کتابونه ویل او په پټه به مې د هغې په لیکچرونو کې هم برخه اخیسته، خو اجازه یې نه راکوله ځکه چې د شرم احساس یې کوه. دا وایي کله کله به یې له پلار سره ګډ کار کوه، خو ده نه غوښتل د پلار پر لاره ولاړه شي. مګر احساس هغه وخت بدل شو چې کله دا د خپلې مور سره یو ځای افغانستان ته راغله او د ولسمشر غني له لورې تود هرکلی وشو، پر الوتکه د هغې د پلار عکس رسم شو. اکیکو وایي پلار به یې کله کله ویل چې د یوه کانال د جوړېدو سره 100 کلینیکونو ته اړتیا کمیږي او په وچکالي ځپلي هیواد کې به د اوبو لپاره د لویو ویالو او کانالونو د جوړولو لپاره په خپله کار کوي. اغلې اکیکو وایي د افغانستان خلکو یې پلار په ښه ډول پېژندلی و او دی هم افغانستان ته تر تګ وروسته نوی احساس پیدا کړ. په دې پوه شوم چې د پلار کار مې څومره اغېزناک و، له افغانانو سره باید نورې مرستې هم وشي. اکیکو له افغانستان سره د خپل پلار د مینې په اړه وایي، زما یادېږي چې پلار به مې په کور کې د اوبو د لارو نقشې رسمولې، له ما څخه یې د ریاضي کتاب په پور وغوښت او ما ورته د خپل ښوونځي څخه راوړ، خو ما ورته وویل چې هر ډول کېږي ساتنه به یې کوي. خو زه لا اوس هم کور کې اکثریت وخت داسې احساس کوم چې پلار مې په اوږدې رخصتۍ افغانستان ته تللی او بیرته راځي. خو د دې په خبره دا به د خپل پلار پر قدمونو قدم ږدي، ارمانونه به یې پوره کوي او په افغانستان کې به د پخوا په څیر د دوی کارونه جریان ولري. ډاکټر تیتسو ناکامورا چې په افغانستان کې په کاکا مراد مشهور و، تیر کال په ډسمبر میاشت کې د وسلوالو له لوري له خپلو 4 ساتونکو سره یو ځای د جلال آباد ښار په لومړۍ حوزه کې ووژل شو او بیا د کاکا مراد د جسد د وړلو لپاره یې میرمن او مشره لور افغانستان ته راغله او په خورا درنښت او تشریفاتو سره یې مړی جاپان ته انتقال کړ. ناکامورا شاوخوا 10 کلونه د روغتیا او کرنې په برخه کې د افغانانو لپاره خورا نه ستړي کېدونکي کارونه کړي وه او د تیرو 14 کلونو را په دې خوا د ننګرهار لپاره د اوبو لګونې او زیات شمېر کانالونو په ایستلو سره بېساري خدمتونه وکړل چې د ولسمشر غني له لوري د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکول شو. قدرمنو مینوالو ډیره مننه، ویډیو در سره لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب مه هېروئ. تر بیا مو لوی الله مل شه.